بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. د یو سړي او د کفر په منځ کې صرف دغه فرق دی چې دی مونځ پرېږدي، چې مونځ یې پرېښود دی کافر شو. کوم سړی چې مونځونه نه کوي دا سړی کافر دی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده، زما نه ده. څوک چې یو مونځ نه کوي او د مونځونو بلکل خیال نه ساتي دا سړی کافر دی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده. په منځ کې ګوره جګاړ نه کېږي، نه په منځ کې چې دی څه ګزاره چې ته به یو مولوي صاحب پسې ورشې هغه به تاله ګزاره وکړي. اگر که نن سبا داسې مولیان هم شتي چې که لږ مراعات یې ورله ورکړو نو په هر څه کې دله ګنجایش راوباسي، هر څه کې دله ګزاره کوي. خو دا هغه علما نه دي کوم چې ربانیین دي، الله والا الله والا علما. هغوی خپله خبره بیاني د قرآن و حدیث په رڼا کې، که مخکې خان ملک او که فقیر او که ملنګ او که تورې او که سپینې، هېڅ پروا نه کوي. خبره به حقه بیانېږي کومه چې د الله ده او کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالي، په منځونو کې ګنجایش نشته. او که ګنجایش وې نو هغه مجاهد ته به ګنجایش وې څوک چې په میدان جهاد کې جنګېږي. په میدان جهاد کې هم د مونځ پرېښودو ګنجایش نشته. ویې که د هغې ځان له طریقه ده، صحیح د تخفیف شتي، په طریقه کې اسانتیا شتي، خو معاف کېده نشته. او چې بلکل څه طریقه نه جوړېږي نو الله په قرآن کې وایي بیا یې که پیاده یې ویې کوي او که په سورلۍ سواری یې ویې کوي خو مونځ به کوئ. په څومره لوی عبادت کې پروت دی. یعنی جهاد کې لګیا دی، کېدای شي دا سر قربان کړي د الله دپاره، او کېدای شي دا جسم یې ټوکړي ټوکړي شي، ده ته هم الله وایي مونځ به نه پرېږدي. ستا په سر معمولي بوج راغلی، تا مونځ پرېښودی، ته به الله ته څه طبیعت مې ښه نه و، د شپې لیټ رالم او لږ لیټ ویده شوم، ته به الله ته دا وایې چې لیټ ویده شوم. ما له دا غوسه په دې راشي او دا افسوس چې چا دا ونه وایي چې زه لیټ ویده شوم ځکه کار له نه یم پاڅېدلی. کار له ټوله شپه به شوګیر کړي، بیا به م سهار به د سرې سترګې نورې کار له به راوړی. د منځه مبارکې ښه په اسانه ووایو، د شپې وایو ناوخته شی لږ برابر نه و، لږ برابر نه و. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زمونږ په وخت کې د هغوی بیمار څنګه یې دا راته وویل، یعنې هغه بیمار چې هغه منزله نشي راتلی. وایي چې یو سړی به راتلی شو په داسې حال کې چې په دوو کسانو به یې لاسونه اچولي او را روان به نو دی به راتو، چې په دوو کسانو یې لاسونه اچولي او را رواني نو دی به راتو، نو چې دا به هم نشو کولی نو هغه به نه راتو. چې چا به دومره هم نشو کولی چې دوو کسانو په اوږو باندې لاس واچوي او هغوی راکاږي را یې ولي نو بیا به دی پاتې و. دویم وایي زموږ جومات کې به یا خو به دغه بیمار نه و یا به دغه بیمار نه و او یا به منافق زموږ په جومات کې نه و. دو قسمه خلک به منزله نه راتلو، یا به منافق نه و او یا به هغه بیمار نه و چې هغه په دغه حال کې هم نشي راتلی، چې په دوو کسانو لاس ور واچوي راوځي هغه به نشي. بوتلې نورې پرېږدئ د الله دپاره. او خیر دی درس نه بعد به اوبه وڅکي، تاسو به تږي شوي یې ډېر، خو لږه ګزاره به انشاءالله وکړي، اوبه هر څه به ته میلاو شي. نو خبره مې دا کوله چې دا د هغوی بیمار دی. اوس بیمار هم نه دی، دا واضح ده چې دا د هغوی د دور منافق دی. او که نن سبا وې نو زموږ په دې زمانه کې به څومره منافقان را پیدا کړي چې په خوله یو څه او یي بل څه. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي د خپل دور خبره کوي، یعنې هغه صحابو ته نږدې هغه دا خبره کوي، د هغه دور هغوی ته نږدې دی. وایي که چېرته دا منافقان ټول ختم شي که نه نو موږ به په لارو کوڅو کې یېرېږو. دا هغه وخت کې خبره کوي چې زموږ وخت کې دا منافقان ټول الله ختم کړي نو دا لارې کوڅې به شړې نه پرتې، شړې به پرتې. دا د منافقانو لویه نښه ده چې دوی په منځه کې سستي کوي. دا الله په قرآن کې ذکر کړی. وجه د هغې دا دی چې دوی دا مونځ عبادت نه ګڼي،
دا کوي دې دپاره چې یو بوج دی د مسلمانانو چې ځان ته مسلمان وایي خو کې به یې داسې بعض شتي به د مسلمانانو کې هم ګوره هغوی د مونځ دې دپاره کوي چې ډېره کې بیا خلک دغه سپکه وایي او کیدی شي پلانې صاحب او علانې صاحب جومات کې بیا هغوی معلومات وکړي چې پلانې خو نه و راغلی دا مونځونه الله نه قبلوي دا د الله د رضا لپاره خو نه دي دا خو ته د مخلوق د راضي کولو دپاره کوې په دې کې خو ستا دنیوي فواید دي او هغه آیت یاد ساتئ الله سبحانه وتعالی د جنتیانو باز کړی دی او د جهنمیانو په سورة المدثر کې الله وی جنتیان به تپوسونه کوي فی جنات یتساءلون تپوسونه به کوي د چا نه عن المجرمین د مجرمانو نه مجرمان یعنی جهنمیان دوی به تپوس کوي د جهنمیانو نه ما سلککم فی سقر څه وجه ده چې الله تاسو دې ګرم اور ته ورګزار کړي دا تپوس د جنتیانو د جهنمیانو دی اولنی هغوی ډېر اسباب ذکر کړي دي اولنی وجه دا ذکر کړې ده قالوا لم نک من المصلین وایي موږ به مونځ نه کوو دا اولنی وجه جهنمیان ذکر کوي وي موږ د جهنم ته دې دپاره راغلي یو چې موږ به مونځ نه کوو حدیث د عمران بن الحسین رضی الله عنهما هغوی په ما باندې د بواسیرو بیماري راغلې وه نو زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا درغلم ما ورته چې یا رسول الله په ما باندې بواسیرو بیماري ده مانځه غم و د هغوی سره د مانځه الله اکبر لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دجال ذکر کوو که نه وي یو ورځ به کالي بیا به میاشي بیا به هفتې او بیا به نور ټولې ورځې زموږ د ورځو په شان اولنی سوال صحابه کرامو دا وکړو وی یا رسول الله د مانځه سره به څه کوو یعنې دوی غم د مانځه سره دی دا اوس که موږ ته ویله نو دا څنګه ورځ یو کال شوه او دا څنګه جو نه نه الله په هر څه باندې قادر دی کولی شي دې باندې خو زموږ ایمان دی خو سوال دا دی یا رسول الله د مانځه سره به څه کوو دا یو کال ورځ چې دی دې کې به د مانځه سره کوو د هغوی سره دا غم عمران رضی الله عنه دی راغلی دې دپاره دی یا رسول الله بواسیرو بیماري ده دې څه رخصت نه غواړي چې رامونځ پرېږدي خو یا رسول الله طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په ولاړه مونځ کوه که په ولاړه نشي په ناسته یې کوه که په ناسته یې نشي نو په یو اړخ باندې پرېوځه او کوه خو ګنجایش د معاف کېدو دا نشته په ولاړه نشي په ناسته نشي په ملاسته خو عمرانه مونځ به کې دا پکې نشته چې زه پروت وم په کټ کې او جی زما جو لږ ټیکهدار بس پکې ټیکهدار یادوي او بس دکان او کپیل او کمپنۍ یادوي اوس ما ته پته نشي چې دا عذرونه به د دوی په نیز د دوی په ذهن کې به دی چې الله به ومني د مانځه اهتمام کله چې قرآن کې داسې راشي که نه اقامت الصلات د مانځه قایمول د مانځه قایمول څه ته وایي په خپل وخت باندې کول په صحیح اودس سره کول چې رکوع برابري سجده برابري خشوع پکې عجزي پکې او نارینهو دپاره په جومات کې د شیطان د وسوسو نه د دې نه صفا مونځي الله ته پکې توجه برابري دې ته اقامت الصلاه اقامت الصلاه دې ته نه وایي چې کله یې کوه کله یې مه کوه داسې زموږ د پلار نیکه د خپل دین نه دی چې ګوره زموږ مرضي دی چې هر څه کوو د بعضو د دین نه داسې دغه جوړ کړی لکه دا چې دوی خپل کورنی دین دی او څه پکې ورننه باسه څه ترې وباسه کله چې د طبیعت برابر وي دینداري کوه کله چې طبیعت برابر نه وي دینداري مه کوه دا ولې ستاسې خپل جوړ کړی دین دی چې ته به هر څه په خپله مرضۍ کې کې به هغه څه چې سره ته الله وایي کې به هغه څه چې سره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ستا نفس مني او که نه مني که ستا قوم او قبیله او ملک مني او که نه مني خو ته به دقه شان دینداري کې یو کتاب دی درر الاقوال من افواه الرجال د سړو د خولو نه قیمتي ملغلري په هغه کتاب کې د لقمان حکیم نصیحتونه خپل زوی ته هغه نقل شوي دي پکې یعنې د نور هم دي نیکانو خلکو خو د هغه پکې هم دي
لقمان حکیم خپل زوی ته وایي یا بنی ای زما زویه لمحب الله تعالی 3 علامات. کم سړی چې د الله سره محبت ډېر کوي که نه د هغه 3 نښې دي. کم سړی چې د الله سره ډېر محبت کوي د هغه څو نښې دي؟ 3 نښې دي. تاسو ټول د الله سره محبت کوئ. اوس دا 3 نښې درته بیانوم، بیا په ځان کې وګوره، ستا به پته ولګي ته څومره اوبه وکړي. وی اولنۍ نښه دا ده چې کثرت الصیام، دی روجې ډېرې نیسي. اولنۍ نښه د هغه بنده چې الله ته نږدې او الله سره محبت کوي او الله ورسره محبت کوي، دا ورسره هم ولګوه، نو دی روجې ډېرې نیسي. دویم وکثرت الصدقه، د الله په لار کې مال ډېر ورکوي، اگر که لږې ورکوي، خو د الله په لار کې مال همیشه ورکوي. څومره چې وسیلېږي صدقې، زکاتونه، نیکي